اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. تیری جمعې باندې دا بیان شوی چې کوم شین الله حرام کړی دی، الله او رسول کوم حدود مقرر کړی دي او هغه کارونه کول، هغه حدود کرس کول دی، هغه ولکم عذاب وعید او هغه بیان شوی. اور نن چې کوم درس دی کې دوه شیان بیانېږي، یو خو کوم شرعي حدود مقرر دي د الله طرف نه د هغې ولا فضیلت، اور بل چې کوم د هغه شراب څکل، شراب خرڅول، شراب جوړول، دې ولا چې کوم ګناه د هغه بیانېږي. نو حدود کوم د الله طرف نه سزاګانې مقررې دي قرآن اور په حدیث کې، هغې ته حدود ویلی شي. لکه څرنګه یو سړی د هغه غلا وکي یا زنا وکي یا شراب وسکي، دې دپاره الله پاک طرف نه خپل سزا مقررې دي، نه دا څوک کمولی شي، نه څوک زیاتولی شي، نه څوک معاف کولی شي. نو یو قسم ته د الله پاک طرف نه هغه سزا مقررې دي چې هغې اختیار الله پاک انسان ته ورکړی دی، یعنی مقررې دي الله پاک طرف نه، خو په هغې باندې معامل انسان کوي، حکومت به نه کوي، بلکې هر انسان د خپله حوالې ده. لکه هغه کفراش ولا یو سړی دی، هغه روژه ماته کې په رمضان کې په قصدن بنی، اوس په دې باندې د الله پاک طرف نه دا سزا مقرره ده چې دغه سړی به د یوې روژې په جرمنۍ کې 60 روژې بونیسي. نو دغه الله پاک طرف نه د الله رسول طرف نه دا سزا مقرره ده، خو دغه روژې نیول پتا باندې به حکومت په زور باندې نه نیسي، بلکې دا هر انسان ته خپل اختیار دی چې کته نیسي کته نه نیسي، خو آخرت کې بودی بری کې تپوس کیږي. نو ډېر داسې مسلمان ورونه دي چې هغې په خپل ځوانۍ کې څو ځله بار به د رمضان روژې متې کړي وي، نه د هغې ولا روژې نیسي، نه د هغې ولا په پیسو سره کفاره ورکوي. نو کم از کم کوم ملګری دی چې پته وي چې ما د بلوغ نه بعد په رمضان کې روژې متې کړي دي، نو که د هغې په ځای باندې شپېته روژې نیولی شي، خو اول حکم خو دغه دی، که شپېته ته نشي نیولی نو کم از کم د پیسو په طریقې سره، د پیسو په اعتبار سره هغې کفاره ادا که. پیسو په طریقې سره د هغې ولا آسان انداز شپېته کسانو ته 2 سیره غنم یا د 2 سیره غنمو قیمت ورکه. لکه نن سبا وخت کې یعنی ته 80 کسانو ته 200 روپۍ ورکې، تقریبا 12000 روپۍ جوړیږي. نو د څو ورځې پهله یو ملګري ما ته راکړلې او ما هغه په طلبه کرامو باندې ورته تقسیم کړلې. نو دغه آسان صورت دی. او بیا که څوک روژې نیولی شي، اول خو روژې لازمي دي، خو چې یو سړی په رمضان کې یوه میاشت روژې نشي پوره کولی، نو هغه به 80 ورځې روژې څرنګه ونیسي. نو یقینا 80 ورځې روژې نیول مشکل دي، اگر که چې همت ورته وکړي، عزم ورته وکړي، بیا الله پاک یې اسانوي. هم په دې موسم کې خو نه دي مشکلې، خو صفا پته لګي چې خلک 80 روژې نه نیسي، خو چې هغه نه نیسي خو د پیسو ولا خو ادا که کنه. اور په دې کې دام اسانی ده، دا نه چې تا مثال کې 15 روژې د متې کړي دي، اوس د هرې روژې په سر باندې ته څه کوه 12000 روپۍ ورکوه، یا د هرې روژې په سر باندې ته 60 یعنې روژې نیسه، بلکې تا چې څومره متې کړي دي په هغې ټولو باندې یوه کفاره ورکه، په هغې ټولو باندې ته یوه کفاره ورکه، تا ولا غاړه چې د هغه به خلاصه شي. نو یو خو دغه سزاګانې دي چې د الله طرف نه مقررې دي، اور په هغې کې یعنی انسان ته اختیار دی، اور یو هغه سزاګانې دي چې هغه مقرره هم د الله پاک طرف نه ده، اور هغه به جاری کوي حکومت چې کوم اسلامي حکومت وي. لکه یو سړی دی، یو ښځه د هغه غلا وکي، نو د 10 درهمو برابر شای پټ کړلو، نو د هغې نه به لاس پرې کولی شي، خدا به حکومت پرې کوي. همدغه شان دین علاوه هغې شراب وسکل، نو هغې ته به سزا ورکوي، هغه به حکومت ورکوي. په دروغه باندې چا باندې زنا تهمت ولګولو، اور هغې سره 4 ګواهان نه دي پوره، نو دې ته به شریعت 80 کوړۍ چې دي هغه ورکوي. یا زنا یې وکړله، نو دا به شریعت حکومت چې وي هغه به سنګسار کوي، چې کوم اسلامي حکومت وي. نو یو قسم ته دغه سزاګانې دغه حدود دي، اور یو قسم ته سزاګانې هغه دي چې الله پاک حکومت ته اختیار ورکړی دی، د هغې مقدار نه دی مقرر، یعنی د سزا ورکونو حکم شته، خو د هغې مقدار حکومت ته حوالې ده چې ته څومره ورکوي ورکه.
لکه مثال کې یو سړی د هغې لیوتت وکړلو نر د نر سره بدکاري وکړله نو د هغې د پر خپله سزا نه ده مقرره بلکې یو حاکم یو حکومت چې وي هغه به د پر مناسبه وګڼي یا همدغه شان یو معاشرې کې بل څوک د ګانې بجانې هغه اوروي یا نور شر و فساد پیلو کوي نو حکومت ته د هغې ولا اختیار شته چې هغه د ته یو قسم ته سزا ورکړي خو چې کومې سزاګانې د الله پاک طرف نه مقرر دي نه هغه څوک معاف کولی شي حکومت اور نه څوک د هغې ولا په هغې نه کمه ورکولی شي نه په هغې نه زیاته ورکولی شي چا سره چې خپل ظلم شوی دی هغه معافي کولی شي لکه چا نه غلا شوي ده حکومت ته رپورټ نه دی لاړ یعنی اسلامي حکومت ته هغې نه پیله هغه سړی وي ته معاف کړي چې بس ما خپله خیر دی ته معاف کړلو یا همدغه شان دین علاوه چا نه د قتل کړی دی اور ته حکومت نه نیولی اور ته هغې مقتولان کوم ورثان دي هغې نه معاف کړی نو دیر کوي بي خو که چیرې هغې معاف کړي نو ګوره بیا تا ته به سزا بیا نه دیر کوي نو دې کې دا دی چې دغه احکامات اور د الله ولا چې کوم حدود دي په ټوله دنیا کې یو به داسې ملک نه وي چې په هغې باندې د الله ولا کوم حدود دي کوم احکامات دي هغه لازم شوي وي اوس افغانستان دی هغې کې اوس شروع شول خو چې پوره طریقې سره اعلان کړی دی که نه دی کړی خو دنیا ټوله د الله ده ټول انسانان جنات الله پیدا کړي دي ځمکې اسمانونه د الله په قبضې کې دي خو د الله ولا قانون په یوې ځمکې باندې هم یا پوره نه دی راغلی نو ځکه فرمایي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایل اوس ګوره مونږ تاسو په نظر کې یو سړی د غلا یې وکړله د هغې نه لاس پرې کړي چې دا خو ډېر ظلم دی یا همدغه شان هغې زنا وکړله د خلکو په مخ کې په کاڼي باندې ویشتل چې دا خو ډېر ظلم دی یا دین علاوه هغې شراب وڅکل اور هغې ته کوډې ویر کول یا په چا باندې زنا تهمت ولګولو هغې ته کوډې ویر کول چې دا خو ډېر ظلم دی خو نبی علیہ السلام څه فرمایي لحد یقام فی الارض خیر لأهل الارض من ان یمطر 30 صباحا یی چې د الله په ځمکه باندې یو حد دا مقرر شي د الله په ځمکه باندې یو حد جاری شي چې دا د دې ځمکې ولا خلکو د پر بهتر دی په دینه چې په یوې ځمکې باندې 40 دن باران وورېږي څلوېښت ورځې پورې په یوې ځمکې باندې باران وورېږي چې هغه دومره فایده نه کوي لکه د الله ولا یو حد چې په ځمکې باندې جاری شي نن سبا چې د جرمونه کېږي د قتلونه کېږي د څومره چې دغه یعنی دنیا کې فساد دی دې ولا یوه وجه دا چې ګوره شرعي سزاګانې نشته دي صحابهو په دور کې یو چیف جسټس مقرر شولو یعنی د ټولو قاضیانو ولا قاضیو مقرر شولو څو میاشتې پورې به هغه مسجد کې کېناسته یوه مقدمه به هم ته نه راتلله یوه لنجا به هم ته نه راتلله ویل ځکه چې په هغه ځای کې شرعي حدود او شرعي حدود نشته دي نو ګوره داسې کې یوه اداره قایمه شي په هغې باندې پاسه نه بله قایمه شي په هغې باندې پاسه نه بله قایمه شي نو کومې چې غلې کولې هغه چې د نور بیرني سي هغه مشران خپل غله شروع کړي بیا هغې نه بعد بله ور باندې مقرره شي هغه خپل رشوتونه شروع کړي نو آخر چې مشرانو پورې ټول غله وي نو دا کوم غل چې دی هغه راونیسي اور بل حدیث شریف کی رسی حضرت ابو هریرہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائل اقامت حد فی الارض خیر لأهلها من ان یمطروا 40 لیلة فزمکی بن یو حد قیمدل یہ چې دا دی زمکی ولا خلقو دی پر دی 40 دن باران وریدون هم بہتر دی اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائل اقیموا حدود اللہ فی الارض فی القریب والبعید تاسو دی الله ولا حدود قائم کې په نږدو باندې هم په لرې باندې هم نو څه مطلب که خپلوان دي اور که پردي دي چې جرم وکړي نو هغې ته سزا ورکوه ولا تأخذکم فی الله لومة لائم اور دی الله په حکم کې د چا ملامتیا پروا مه ساتئ د الله په حکم کې د چا ملامتیا پروا مه ساتئ چې خلک به د مونږ بارے کې څه یي چې نه حد قیموه خو څه فرمایي چې په خپلو باندې هم په پردیو باندې هم اور مونږ تاسو وګورو چا ولا چې خپل څه وکړي هغې د پر څومره هیلې جوړوي اور بل چا به څه نه وي کړي په هغې به څومره کیسونه لیکلي وي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې قریشو کې یوه ښځه وه د مخزوم قبیلې ولا مخزومیه یوه ښځه وه هغې غلا کړي وه اور نبی علیہ السلام اراده کړي وه اغلا ثابته شي دینه به لاس پرې کولی شي نو قریش خاندان چې و
هغه کوشش کولو چې په کومي طریقې سره نبی علی السلام ته سفارش وکړو چې دغه خزې د لپاره دغه لاس ولا سزا د لاس پر کول ولا سزا معاف شي. نو قریش کوشش کولو چې نبی علی السلام ته به سفارش څوک وکي. نو خپل کې سوچ کولو اخر کې دا او ویل چې یاره حضرت اسامه بن زید دا به دی ولا سفارش وکي. ځکه حضرت اسامه دا د نبی علی السلام چې کوم متبنه بچای و زید دا د هغي ولا بچای و. نو یو قسم ته لیک د نبی علی السلام المسای چی وی نو ډیر زیاته مینه وی سره و د نبی علی السلام چې دا به ته سفارش وکي. الا اسامه بن زید حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نبی علی السلام ته ډیر محبوب وو. نو حضرت اسامه رضی الله تعالی ورغللو او سفارش وی ته شروع کړلو چې کنه کدی ته مفی وکي یا گزاراوي سره وکي. نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا اسامه اتشفع فی حد من حدود الله تعالی آیا تد الله په حدود کې ما ته سفارش کوي. هغه نه بعد نبی علیہ السلام ودرېدلو او خطبه او ویله او فرمایل چې په تاسو نه پیله خلق هغه ځکه غرق شوی وو چې په هغه کې بچیر مالدار خلکو غلا وکړله هغه به پرېږدول او چې کله په دې کې غریب خلک کمزوري خلکو بغلا وکړله په هغه باندې به حد قیمولو. و ایم الله نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د الله باندې قسم وی لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم کچیر فاطمه چې د ما لور د هغه غلا کړی وای لقطعت يدها ما به د هغه لاس هم پرې کړی وای. کدی ما لور غلا کړی وای ما به د هغه لاس هم پرې کړی وای. تاسو د الله په حدودو کې ما ته سفارش کوئ. نو ځنه خلک وی درې طلاقونه واچوي چې څل یاره پکې نشته ده لیره پکې راو بسي همدغه شان قتل به وکي چې څل یاره پکې نشته ده. او ځنه خلک زکات یې چې زکات بچ کې دودي پر څل یاره نشته ده هغه چې دغه شان چې علماء ځان راو بسلی دي. نو دا د علماء د مفتیان ګوره علماء کرام مفتیان نه څه جایز کولای شي نه څه حرام کولای شي. علماء کرام صرف یو شای ته ظاهروي چې دی شي دا حکم دی نور هغه حکم دی الله دی رسول طرف نه مقرر وي. نو دا د حدود ولا چې کوم فائدې دی هغه هم بیان شولې او دی الله ولا حد په ځمکه کې جاری کول دی هغه ولا فضیلت هم بیان شولو. یوسو حدیثونه شراب باری کې شراب سکل یا شراب خرڅول جوړول دی هغه ولا عذاب. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایل لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن. یعنی یو زناکار چې کله زنا کوي د په دی وخت کې مؤمن نه وي او یو غل چې کله غلا کوي د په دی وخت کې هم مؤمن نه وي. خو ګوره غلګن څو قسم دي یو خو هغه غل وي چې روډ تر اوزي او یو هغه غل وي چې په دی بیلونو کې هم هغه غلا کوي. مثال کې یو دفتر دی اداري ولا بیل دی کم زیات ولي کی رپورټ ته کم زیات ولي کی نو یو د څه غلوي چې هغه په لیکلو باندې غلې کوي او ځان دی پر یو کار به نوي کړي و بولی کی چې دا می کړی دي یو تحقیق به نوي کړه یو ځای ته به سفر نوي لګولای د یو ځای ولا تحقیق به نوي کړه دی بټول رپورټ لیکړی چې زلاړم دمره پټراول ولګیدل دځه کې مشپا وکړه دمره می خرچا وشوله. همدغه شان کور کې بیماران به نوي جوړي چې مون کور کې دی میشته کې دمره بیمارانو یا د دینه علاوه دفتر کې بو کار به شروع کړی مثال کې طور پر شی خراب دي او هغه باندې بو خرچا لګ شي دی بو ډیره وي ته جوړوي ډاکټر ولا رپورټ دا به غلط وي ته لیکلی وي نو دا هغه غلط دي چې دا ځان ته غل هم نه یي او دا پټولو نه ډیر غلی دا هم کوي. نو نبی علی السلام فرمایي چې کوم وخت دا غلا کوي دا په دی وخت ساره مؤمن وي هم نه او بل یو شرابي چې کله شرابس کې دا په دی وخت کې مؤمن نه وي. په علماء کرام فرمایي چې دی ایمان مراد نه دی چې دی په زړه کې بالکل ایمان نه وي دی په زړه کې دی ایمان ولا نور نوي کشیر نور پوکي ونه دا بری دی غلی نه بچ کړي وي. اور بل حدیث شریف کې رسید ابو داود ولا چې یو سړی چې کله شراب سکینو دا په دی وخت کې مؤمن نه وي ها ک توبه او باسي الله پاک هغه نه بعد توبه قبلوي. اور بل روایت کې رسید چې یو زناکار چې کله زنا کوي نو دا مؤمن نه وي چې غلا کوي دا مؤمن نه وي او چې شراب سکي دا مؤمن نه وي. چې څلورم ذکر کړل خو ما نه هیر شولو اور بیا فرمایي چې څوک یعنی دغه څلور کارونه کې کوم یو کار کوي نو دا د سیوا چې ولکه دی غاړي نه د اسلام ولا پټي اوتله ان دا په دی وخت سره په اسلام کې وی هم نه ها کچېره توبه او بسي نو الله پاک توبه دي هر چا ولا قبلوي. اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته چې نبی علی السلام فرمایل لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیه.
الله پاک لعنت ته په هغه خلکو باندې یعنی په شراب باندې هم په سکون کې باندې هم اور چې څوک بل چا باندې سکوي تقسیمون کې باندې په هغه باندې هم اور اخستون کې باندې خرڅون کې باندې څوک چې شراب نه جوړوي اچا دې پرې جوړوي څوک وړي اچا دې پرې چوړي په دې ټولو باندې الله پاک لعنت ویلې ده. اور بل دی حضرت ابو هريره نے روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل چې الله پاک شراب هم حرام کړی دي اور د شراب ول پیسې هم حرام کړی دي اور مردار شي چې په خپل مرګ باندې مړ شي هغه هم حرام کړی دی اور د هغه ولا پیسې هغه هم حرام دي. وحرم الخنزير اور خنزیر هم حرام کړی دی د هغه ول پیسې هم. اخري حدیث حضرت مغیره بن شعبہ نے روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل څوک چې شراب خرڅ کی نو هغه د ځان دی پر خنزیر چې دی هغه هم ځان دی پر کټ کی یعنی خنزیر ته د هم حسابو کې ویر کی څه مطلب یې خنزیر غوخي اور د شراب ول پیسې د دوړه یو شی دی. ی خنزیر غوخي د شراب ولا پیسې ان دا دوړه یو شی دي. نو شراب نه څوک بچ کیږي څوک چې دی شرابیانو ملګرتیا نه ځان بچ کوي اور څوک چې دی وړو نشي نه ځان بچ کوي څوک چې وړي نشي کوي هغه به د غټو ته هم ورسیږي اور څوک چې د شرابیانو ملګرتیا کوي هغه نه به یې رزق غناه وشي. الله د عمل کولو توفیق نصیب. سبحان